سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. دا د بلجیم اطراف دی او دغه سیمه چې دا د تینن سیمه وه، وړوکی یو ښارګوټی دی او اوس موږ د لوین په نوم لوی ښار ته رانږدې کېږو او له هغه نه وروسته ځو برسلز پلازمینې ته. په دې لاره تېرېدم او د ونې او د ګلانو د طبیعت مې خوښ شو. ما له تاسو سره به هم شریک کړم. وینې دلته آسان دي، هلته غویان دي، هلته خره دي، هلته سپي دي او دا طبیعت هم خورا خوندور دی. او قاسم خان مندوخیل هم را سره دی، مخامخ راته ناست دی. جوړ تا ته څنګه ښکاره شو دا طبیعت؟ څه تا ته در یاد کړم؟ ګوره دا طبیعت کې که ته وګورې، دا اروپا چې ده د مځکې چې اکویټر خط استوا چې ورته وایي، د دې د شمال پلو چې کوم کورونه دي، مځکې دي او خاوره ده، جیو مځکه چې مځکنی جوړښت دی، هلته بوټي او د مځکه شنه زرغونه ده، اوبه ډېرې دي، بارانونه کېږي. نو دلته د اوبخور نظام چې دی، لکه زموږ په وطن کې په ولو او په رودونو، په دریابونو، په سیندونو باندې د اوبخور نظام دی. دلته اوبخور په اسمان کې دی، له پاسه څخه راورېږي. د ده هېڅ خواري نه غواړي، له ده یوازې د مځکې هغه دوی چې مځکه واړوه، دوی یوازې مځکه اړوي. د ده نور اسمان چې دی هغه پر ده باندې اوبه ورهي. نو ولې زموږ وطن کې هم باران دی؟ اسمان نه، باران خو دلته ډېر، زموږ په وطن کې خو باران ډېر کم دی. هلته خو واورې وسي د افغانستان پر غرونو باندې، له هغو څخه واورې ویلېږي، بیا راځي هغه اوبه موږ کاروو، یا د مځکې له شکمه له نسه اوبه راباسو او هغه هم سطح لاندې تللې ده. نو دغه اوبه د سره د یعنې د خدایي مرسته دغه ده چې ته وګورې له پاسه دوی د اوبخور هېڅ نظام نه لري. د مځکو پر کله کله فرضاً ډېره زیاته تودوخه راسي، نو بیا دوی دغه د څاڅکي یو هغه ورته جوړ کړی دی نظام، سیستم، هغه هم ډېر کم. نو هغه د څاڅکي د کتره کتره چې دوی هغه ډېر کم. نور ګوره دی چې مځکه واړوي، هر تخم پکې واچوي، دی د کال 4 فصل اخیستی سي. او بل داسې دی چې دلته بیا زموږ د وطن غوندې میوې نه پخېږي. هغه زیاته بارانونه میوه پخېدو ته نه پرېږدي. اکثره په درخته باندې، په ونه باندې هلته ورسته سي د اوبو له لاسه. بیا باران پر کېږي. لکه انګور ډېر د انګورو دي، دغه زموږ په وطن کې انګور چې دی هغه ډېر خاص خوند لري. دلته چې دی انګور دوی پټوي او یو خاص هر د دوی چې کرنیز نظام دی هغه تر موږ 100% جلا دی. یو شی چې ما بل ولیده، اوس موږ دغه د یوه ښار ته راورسېدو که نه، او دا داسې معلومیږي چې لوی ښار دی، صنعتي لوین. آفرین. لوین کې یو لوی پوهنتون هم شته او دا یو اورګاډی دی، د دې ځای نه برسلز ته او نورو ښارونو ته هم درومي. پوښتنه دا ده چې دې خلکو یو بل شي ته ډېر پام کړی دی چې د ښار او د کلي ترمنځ واټن یې راکم کړی دی. ته چې مثلا په زه چې کله د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو له خلکو سره غږېږم، خصوصا په خپلو پروګرامونو کې، بله ورځ د پکتیکا له یو چا سره غږېدم، په دې ټوله پکتیکا کې یوه ښځه ډاکټره وه. 1 میلیون انسانان او یوه ډاکټره لري. اوس هم ډاکټرانې نشته، کمې دي. همداسې د روغتیا له سیستمه نیولې تر برېښنا پورې، تر نورو هغه پورې په اطرافو کې یا په کلیوالو سیمو کې زموږ دغه خدمتونه خورا کم دي. خو بیا هم خلک ماغه دی ژوند کوي. دا څنګه چل دی دا؟ ګوره ژوند چې دی معیار یې څنګه دی؟ یو خو د ژوند معیار چې دی، هلته انسانان ډېر په تکلیف ژوند تېروي. لکه اوس تا د ډاکټر خبره وکړه، غازي امان الله خان بچهي په دې ختمه شو چې نرسانې به ترکیې ته تلې او هلته به یې لوړو زده کړو لپاره تلې چې نرسینګ کورس وکړي. او په ننګرهار کې شینواري راپورته شو، د غازي امان الله خان بچهي په دې ولاړ. یا پایلوټان به ټریننګ کولې. افغانستان باندې د ترقۍ اول ګام غازي امان الله خان کېښوي. دی چې اروپا ته راغی، د اروپا دغه جدید اروپا ولیده. او دلته هم ګوره دغه ټرین چې دی دا د برېټانیا د بانکونو د سود په پیسو جوړ شوي دي. په دې چې د ټرین اورګاډي خو اول برېټانیا جوړ کړ، هغه چې جوړ کړ نو نورې دنیا ته یې په سود ورکړ، بیا نو نورې دنیا له دې دا چل زده کړ. کنې د ټرین کې یو زیاته ونډه کنټریبیوشن چې ورته وایي، زیاته ونډه د برېټانیا ده. او موږ ته به هم ټرین راتلی، ګوره تر مزار شریف راغی او دا بیا پېښور سره وصل کېدی. پېښور پورې ټرین انګریزانو راوستی و، انګریز د پوځي مقاصدو لپاره وړی. خو غازي امان الله خان چې جوړولې
هغه دغه ټرین د ولسي مقاصدو لپاره ګوره په افغانستان کې رودونه چې دي ته په هغه کې کښتۍ نسي چلول کوم چې د پاکستان په پنجاب کې یا په خیبر پښتونخوا کې ځینې رودونه سیندونه چې دي یا په سیند کې چې سیند دی په هغه کې کښتۍ تلای سي په هند کې د افغانستان په رودونو کې ته کښتۍ هم نسي چلولی په دې چې هغه تیزې دي اوبه بهاندې اوبه دي یعنی یو طرف بل طرف ته نسي پکې تلای نو دا هم د افغانستان د دغه ترانسپورټي هغه نظام کې ډېر لوی خنډ دی نو موږ به سړکان جوړو سړکونه بیا تیز بارانونه کېږي هغه سړکونه هم زر خرابېږي نو هغه الوتکو نظام د ټرین نظام وبخښه یو شی بل چې زه تا ته وایم چې ما خپله لیدلی دی که نه مثلا همدغه د خوشتېپې کانال یا کوشتېپې کانال کې دوی دا هم په نظر کې لري ځکه دا یو لوی پراخ کانال دی او دوی غواړي چې هلته وړې وړې کښتۍ هم وچلیږي او د دې تر څنګ بارونکې کښتۍ هم وي ما ورته چې بله ورځ تللي مثلا په هالنډ کې د دې لپاره چې سړکونه خراب نه شي او د دې لپاره چې په اسانۍ ولېږدېږي بې مصرف یې کم دی د کښتیو که نه په اوبو کې ځي نو دوی دا مواد سیمټو نه نیولې تر تیلو پورې تر د جوړونې چارو موادو پورې دوی په کښتیو کې لېږدول نو کوشتېپه کېدای شي په دې کې هم ګټه وکړي بل داسې ده چې د کښتۍ دا د اوبه خو قدرتي بهیږي د دې مینټیننس پکار دی نه دا بهاندې اوبه دي سړک خو هر کال د دې لپاره بودیجه برابرې سړکونه خو ډېر ګران پرېوځي زموږ په وطن کې که دغه یو مصنوعي یو کانال سیستم جوړ سي د اوبو یعنی په وطن کې چیرې لوی سیندونه دي لکه هلمند او امو د دغو رودونو چې دي یا د کابل رود او داسې دا نور واړه سیندونه چې دي د دې اوبه داسې ماتې کړي چې هغه ګرد وطن سره ومښلوي او هغو څخه د ترانسپورټ کار واخلي نو دا هم یوه لویه مرسته کېدای شي دقیقا نو سندره شاعر دی که نه البته د مقوري سندره و بیا د مقوري خدای دې وبخښي عبدالله مقوری د ده زوی میرخان مقوري دا سندره اوس ویلې ده دا وطن د میړنو زلمیانو کور دی څوک چې بد ورلره ګوري مخې تور دی دا هېواد ته دې آباد وي روغ اوسئ ملګرو